بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 28 د جون کال 2015 چې د شنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو په خدمت کې حاضر یم. نن مې دوه مهم چې هم سیمه ایز موضوعات دي او هم نړیوال تاثیرات لري او زموږ د ګاونډیو دي او په افغانستان باندې د اغیزه هم بالکل شته دی. په دې باندې غواړم بحث وکړم. یو د پاکستان په متغیرو حالاتو باندې او بل د ایران او د امریکای ترمنځ د نوې شخړو او په دې مسایلو باندې لږ نظر واچوم. د جهادي راپورونو ډېر ورځ شوې چې نه مې دي وړاندې کړي. کافي راپورونه راټول شوي دي او بیا یو انبار جوړ شوی دی. مجبور شي بیا دغه ایران او نړیوالو مسایلو ته یو 2 ورځې شاکو او خپل د خیبر پختونخوا بلوچستان او د جهادي سپو خبرونه چاته ډیر دوستان ورته منتظر ناست دي. هغوی لپاره وړاندې کو چې د هغې همغه تنده پې ماته شي. ځکه ډیر خلک دي چې همغه د وطن د ازادۍ او جهاد سره علاقه لري، سیاسي موضوعات نه اوري او ډیر سیاسیون دي چې هغه موضوعات نه اوري. نو د ده لپاره ما د څو ورځې مکمل د ایران او د سیمې دغې نړیوالو مسایلو ته ورکړل. نن هم چون د پاکستان موضوع باید په ریکارډ باندې راشي. تغییرات را روان دي، تحولات را روان دي. دوستان اکثرا نه متوجه کیږي چې هغه ټکو ته دوی متوجه کو چې څه حالات را روان دي، څه کیږي، څه دغه دی. نو اول به زه د پاکستان په موضوع باندې یو بحث وکم. څنګه چې تاسو معلومه ده د تیر 2 اونۍ عاصم منیر په امریکا کې او د ډونالد ټرمپ سره ولیدل او په هغه سلسله کې ما تاسو یو خبره کړې و چې کلم د پاکستان لوی درستیز امریکای ته ځي او هلته به د ده استقبال کیږي او حتی د رئیس جمهور سره مو لیدل او هغې سره کتل کیږي. دلته حتما پاکستان کې سیاسي بدلون راځي یا فرضاً کودتا کیږي یا په سیمه کې یو نوې لوبه شروع کیږي چې هغې کې دی همکاري کوي. که نه غیر له هغې نه خو د جنرالان امریکایانو ته د یو عسکر ارزش هم نه لري او دوی ورته دونه ارزش نه ورکوي، مګر چې کله ضرورت وي بیا هغسې قدر و عزت ورته کوي. پیسې لکه یو 22 میلیونه ډالر یې دې ته رشوت هم ورکړی دی. داسې رشوت هم ورکوي تر څو د دې نه وشي کولی ګټه واخلي. څنګه چې ما تاسو ویلي چې عاصم منیر به راځي، په پاکستان کې به ځینې بدلونونه راځي. ما دا پیشبیني کړې وه چې ممکن که چېرته نظام د دوی په خلاف روان د چین په طرف یو امریکایان ناراضه نو د کودتا مسله هم کېدی شي، نظامي حکومت راتللی شي. موږ تاسو وکتل چې د باوجود دی چې حکومت د ایران سره ولاړو او عاصم منیر د امریکې سره ولاړو کوم بدلون رانغی او دا ښکاره د خبره ده چې حکومت د دوی په اشاره د امریکې په اشاره ایران تر څنګ ودرېدلی دی. دا یو خبره. دویمه دا ده چې کله جنرال هلته خبرې کولې عاصم منیر، دلته یو سلسله قانوني جنگ روانو او دا قانوني جنگ هم د پردې شاته د شاته د پاکستان د اردو لاس و. کله چې په 2014 کې راحیل شریف امریکې ته لاړه او هلته همدغسې د هغې قدر عزت وشو او بیرته چې راغی تاسو وکتل چې د آرمي پبلیک سکول واقعه وشوله. په هغې کې 151 نه زیات ماشومان ووژل شول او د هغې په نتیجه کې نوي قوانین پاکستان کې جوړ شول او د هغې قوانینو په اساس باندې د اپیکس کمیټي جوړه شوله. محاکمو کې نظامی اردو دغه جوړ شل او په کامله توګه نه په لږې پیمانې سره اردو په نظام کې خپل ځان ته د قانوني ځای جوړ کړ چې دی باید په دغه کې. تاسو ګورئ چې پرون محکمې یو فیصله وکړله او هغه کرسیګانې چې د تحریک انصاف پورې مربوطې وي اگر چې د په آزاد توګه باندې هغه انتخاب شوي وو او تیر ځل یې محکمې لږه دوغله لوبه کړې وه. هغه چې د تحریک انصاف حق نه کېده هغه چوکیګانې ده ته ورکړې وې. په دې صورت سره حکومت په دې پوزیشن کې نه و چې قانون سازي وکړي. نو اوس دغه یو ډرامه ورته جوړه شوله، مسله محکمې ته ویوړله. محکمې خپل مخکنی حکم بیرته واخیسته، هغه فیصله چې کړې وه هغه بیرته واخیستله او کومه فیصله چې د هغې وخت کې د پېښور محکمې کړې وه چې د هغې په سر باندې د هغې د قاضیم په حساب بیا لرې کړلی شو او نو دوی دا فیصله برقراره کړله پخوانۍ او د خپله د پېښور د محکمې برقراره کړه. خپله د سترې محکمې کوم حکم چې و هغه
معدوم که او هغه چوکیګانې چې د تحریک انصاف دا دغه نه واخیستل شولې او دا به اوس مسلم لیګ نون او پیپلز پارټي دوی ته به ورکړ شي او دا به هلته شریکې شي. نو د دې سره به د حکومت اکثریت جوړ شي او د دې اکثریت به د اردو لپاره دا ګټي چې دوی به قانون کې کوم بدلون چې غواړي راولي هغه به راوړي. دوی څه پروګرام لري؟ دوی پروګرام دا دی چې د 20م امندمنت لاندې یو نوې مسوده د قانون راوړي او د دې قانون په اساس باندې اردو په نظام کې قانونا بالکل د قانون په اساس باندې داخله شي او ډیر هغه صلاحیتونه چې وسه پورې لګیا د استفاده ته کوي خو خلاف د قانون ته نه کوي ځکه هغه د کار نه دی. خو د دې قانون د مسودې لاندې به دا به بیا رسما د دنه ګټه اخلي. یعنی دلته پارلمان اکثریت به د دوی سره شي په قانون جوړولو کې به ستونزه نه د پېښور حکومت به ورته ختم کړي د تحریک انصاف. هلته به یو بل نظام راشي، مولانا فضل الرحمن ته به یو څه لوبه نوره ورکړي. سیمه کې یعنې نوي تغییرات او نوې لوبه را روانه ده، د هغې لپاره د پاکستان سټیج ورته آماده کوي. معذرت غواړم. کله چې دا قانون بدل شي دوی کوم شی بدلونونه راوړي؟ دوی دوه لوی بدلونونه پکې راوړي. یو دا دی چې د 20م امندمنت په ذریعه باندې دوی به د اقتصادي مسایلو کې به د پاکستان د اردو دغې لپاره ځای ورکړ شي چې د اقتصادي مسایلو کې به هم دوی خبره کوي، د دې کنټرول به او په خارجه پالیسي کې به دوی خو تر اوسه د پټ دا کار کو علنا به کوي. بالکل د دې به سهم به په نظام کې، یعنی یو خواته به سیاسیون پارلمان به بل خواته به اردوی او د اردو د موجودیت نه علاوه به نظام کامل نه وي او دی به دا دوه موضوعات کاملا کنټرولوي، هم اقتصاد د مملکت هم ارتباط خارجه. دا دوه شارګه دي، دا دوی چې ورته کنټرول کړي نظام کې نور څه پاتې کېږي نه سیاسیونو ته چې نور څه پرېږدي، سړکونه جوړو، پلونه جوړو، هغې کې هم لږې دغه بنده وکړه هلته هم دغه کوي. نو د دغه یو لوی بدلون را روان دی، د دغې دپاره کار وشو، محکمې نه دوی استفاده وکړله، قانون دغه آزاد پارلمان د تحریک انصاف نه دغه کړل، ابه راځي د مسلم لیګ نون او پیپلز پارټي دوی سره به شریک شي، د اکثریت به جوړ شي، دوی به دغه امندمنت قانون راوړي، د دې قانون په اساس به اردو په نظام کې دا شي. په پاکستان کې به رسمي قانوني توګه نظامی حکومت به یي، نه د کودتا په شکل کې. یعنی دا دغه دی. بیا به دوی په سیمه کې کومه لوبه چې غواړي وکړي ابه وکړي. یو شی چې اوس دلته یو ستونزه جوړه شوې ده چې هغه تازه دی چې پاکستان یو نوی بالستیک میزایل چې د ویل کېږي دا به د 5.5 کیلومترو نه زیات واټن وهي او ویل کېږي چې دا یعنی امریکا هم وهلی شي او دا د امریکې لپاره یو ګواښ غونډه شوی دی. هلته په دې باندې بحث روان دی چې دا د اټومي خولۍ وړلو صلاحیت هم لري او دا د چینایانو په همکارۍ سره جوړ شوی دی. نو امریکایان اوس د دې بابت نه په تشویش کې دي چې د یو خوا نه خو موږ دوی ته پیسې ورکوو، دی موږ سره کار کوي، د بل خوا نه دی داسې یو میزایل جوړوي چې ځکه چې پاکستان ته دا احساس شوی دی چې پس د ایران نه یې دو نمبر دی او اسرائیل که حمله کوي امریکا د اسرائیل سره ودرېږي. نو که ایران مقاومت وکړ ودرېده نو زه هم باید په هغې وخت کې مقاومت وکړم. نو که ایران قطر کې د امریکې قوه وواله نو زه باید داسې میزایل ولرم چې واشنګټن ته ورسیږي. دا هغه شی دی چې د امریکې په دغې کې ټینکرانو کې نوی فکر دغه کړی دی چې پاکستان یو ګواښ دی موږ لپاره او دا د چین تر څنګ ولاړ دی. نو دې څه کې به دی نوي تدابیر نیسي او نوي تصامیم به نیسي او ګورو چې څه به ورسره کېږي. دا په ډېره مختصره توګه د پاکستان د حالاتو چې تاسو جریان کې اوسئ او در سره ذهن کې. راځو اوس د امریکې په دغه کې امریکې او د ایران. د امریکې او د ایران په هکله تاسو معلومه ده چې یو اوربند دی موقتا اعلان کړ، مګر جنګ کاملا ختم نه دی ځکه چې د ډرون حملې په ایران باندې روانې دي. هغه سمت هم لګیا دی نظامي آمادګیګانې نیسي، ایران هم نظامي آمادګیګانې نیسي. تاسو ته ما ویلو چې د ایران وزیر دفاع چې دی نصیر زاده و چین ته تلو، د په چین کې 40 تیارې دی دغې اخیستې دي. G10C هغه تیاره وه چې پاکستان د چین په همکارۍ سره د هند په مقابل کې استعمال کړه او یوې تیارې په یو وخت کې 3 رافایل فرانسوي
قوي تیارې چې وي هغه یې راوپرځولې. نو ایرانیانو اوس دغې تیارونه 40 دانې چې دې ته څلورم نسل والا تیارې ویل کېږي د ده نه یې واخیستلې لپاره دې چې د روسانو سره چې کوم قرارداد د 15 سو 35 یا سو 15 تیارو قراردادو هغه تیارې وي چې د روسانو او د مصریانو ترمنځ قرارداد شوی و. بیا امریکې تر فشار لاندې مصریانو ته ویل چې تاسو روسان نه به د 15 دانې یا 40 دانې سو 35 تیارې به نه اخلئ. هغه قرارداد ایران سره روسانو وکړ چې دا به تیارې به تاسو ته په ورو درکوو، یعنې 3 دانې 4 دانو په حساب سره به یې درکوو. د یوکراین جګړې دا مسله لږ زره وځنډوله، دا تیاري ایران ته ورنه کړله شو. سره دیم چې دغه 1300 میاشتو کې د 100 دانې ورته ورکړي دي، مګم کاملا پاکیج چې د 40 دانو دی هغه نه دی ورکړی. نو ایران مجبور شو چې هغه تیاري خو ځنډېدلې دي، هغه تر څو راکوي موږ به د چین نه تازه نورې تیاري واخلو. دی دغه تیاري واخیستلې. نو د جنگ لپاره ایران هم لګیا دی آمادګي نیسي، اسرائیل هم آمادګي نیسي او امریکا هم لګیا ده ګواښونه کوي. مارکو روبیو ویلي دي چې ایران دی باید موږ سره مستقیما خبرې وکړي او د وقار او د دغې په اساس د یو میز ته راشي. نو زه فکر کوم چې د وقار او دې خبره خو دی باید ونه کړي چې دی و چې د میز د سر باندې ګواښ وکړه او ایران باندې حمله وکړله. ایران خو راغلی و، خو هغه ناستې دی غیر مستقیم وه. اوس مارکو روبیو ویلي چې ایران د مستقیما موږ سره کینی او موږ سره د خبرې وکړي او دا مسله باید موږ مخامخ سره حل کو تر څو ایران دا یورانیم غني نه کړي. ولو علم چې ایران تصمیم به څه نیسي، ځکه ایران خپل شرایط لري او دا خبره کړې ده چې موږ به د غنا د یورانیم نه لاس نه اخلو، په هر قیمت چې غنا به کوو. یمن هم په اسرائیلو باندې خپل یرغل زیات کړی دی، راکټونه یې پرې ورولي دي او هلته یې دا کړي. ایران دا ادعا کړې ده چې هغه د اتومي بټیګانو چې وهل شوي وي د یو اتومي بټۍ یو تونل کاملا بیرته جوړ کړی دی، رغولی دی او د هغه نه دوی کار شروع کړی دی. یعنې په دې رقم سره که دوی په دومره سرعت سره یو هفته کې یو تونل یې جوړ کړ، هر دغه 2 تونله لري، نو د 3 دستګاه 6 تونله 6 هفتو کې اما یو میاشت او نیم میاشت کې دوی بالکل په خپو ودرېږي، خپل دا کار ته ادامه ورکوي. د امریکا په کانګرس کې تاسو ما ویلي وه بله ورځ چې د ډونالډ ټرمپ د امپیچمنت او د جنگ د صلاحیت د کمولو لپاره اقدامات شوي و چې کانګرس کې 240 رای مخالف ورکړ شوي او 9 موافق، او په دې ترتیب سره د ټرمپ په مقابل کې دغه نو کامیاب شوی او ټرمپ خپل صلاحیت سره پات شو. نن همدغه مسله د امریکې په سنا یعنی په سینټ کې وه چې هلته د هغه په حدود 100 تنه اعضا لري. 53 تنو په مخالف د دې بدلون رایه ورکړه او 40 تنو موافقه رایه ورکړه. په دې اساس سره په سنا کې هم دا خبره ناکامه شوله، هم امپیچمنت مسله د منځه لاړه او هم صلاحیت د جنگ چې د ټرمپ سره دی هغه ورته ورکړ شو. خو بیا هم شرط دا دی چې د کانګرس نه به اجازه اخلي، بدون د اجازه د کانګرس نه به دوباره حمله نه کوي. نو په دفتن دغه دی ایران او اسرائیل لګیا د آمادګي نیسي. امریکا ګواښونه کوي چې که چېرته ته یورانیم غنا د بیرته شروع کړله او د میز سر ته رانغلې، نو دا ځلې به موږ داسې یو حمله کوو چې د تېره حمله یې ستاسو هیره شي. په د همدغې خبرونو ترڅنګ د نن برنامه پای ته رسوم. تر بل برنامې پورې تاسو په لوی رب العزت سپارم. وما علینا الا البلاغ.